درنو کتونکو نیکی ایلی او سلامونه اسمت الله زهیر یم د یو بل ویډیو سره زموږ د نن موضوع د ایمان مزاری ایډوکیټ او د PTM بندیان د شپږویشتم او اوویشتم آییني ترمیم وروسته د ریاستي زبرځواکانو ارادې ډېرې خطرناکه ښکاري. هر هغه غږ زندۍ کول غواړي چې د ریاستي ظلمونو او وحشتونو پرده پورته کوي او د دوی خونخواره څیرې خلکو او نړۍ ته لوڅوي. نن په پاکستان کې نااعلان شوې دیکتاتوري ده. ټولې پریکړې د زبرځواکانو لخوا عملي کیږي. پارلمان، ولسي جرګه، عدلیه ټول د ریموټ کنټرول تر واک لاندې روان دي. جبري نادرکۍ او جبري کډوالۍ څو چنده زیات شوي دي. د جبري نادرکیو په ضد چې څوک غږ پورته کړي هغه په خپله نادرکه کیږي یا جیلونو ته اچول کیږي، لکه ایمان مزاری او د هغې خاوند هدي چټه. د ایمان مزاری او هدي چټه جرم دا دی چې د نادرکو بلوڅو او پښتنو لپاره یې غږ پورته کاوه. په عدالتونو کې د نادرکو او سیاسي کارکوونکو مقدمې پر مخ وړې او د حقوق بشر لپاره یې فعالیت کاوه. د دوی د نیولو طریقه له هر اړخه غیر انساني او غیر اخلاقي وه. د ایمان مزاري خوله پلستر کول، لاسونه تړل او په جبر د پولیسو ګاډۍ ته غورځول. هغه هم د اسلام آباد پر یو عام سړک. که دا ریاستي غونډهګردي نه ده نو څه دي؟ دا بربند ظلم ټولو مبارزینو ته یو پیغام دی. څوک چې د حقوق بشر خبره کوي، د نادرکو خلکو لپاره غږ پورته کوي، د پوځي عملیاتو مخالفت کوي او د جبري کډوالۍ په ضد دریږي، هغوی ته هم همدا برخلیک په انتظار دی. کالونیل ریاست هر هغه غږ د تشدد له لارې ختموي چې د استعماري اهدافو په وړاندې خنډ ګرځي او د ریاست استعماري قبضهګرۍ ولس ته لوڅوي. په بلوچستان کې وسلواله مبارزه یوه نوي پړاو ته داخله شوې ده. د نادرکو بلوڅو لړۍ نه درېږي. د ناپېژندلو مړو کیسې نه ختمیږي. ډاکټر مارنګ بلوڅ، بیبو بلوڅ، ګلزادي بلوڅ، سمیودین بلوڅ، بیبرک بلوڅ او شاجي هغه غږونه دي چې د زبرځواکانو خوبونه یې ارام کړي او تر اوسه یې په جیلونو کې بندي ساتلي دي. ایمان مزاری دا جرم هم کړی دی چې د بلوڅو نادرکو کورنۍ احتجاجي کمپ ملاتړ یې کاوه. هلته به حاضره وه په اسلام آباد کې چې کله بلوڅو زنانو په اسلام آباد کې احتجاجي کمپ ولګوي، هلته به ایمان مزاری و، هدي چټه هر وخته حاضر و. او کله چې پولیسو بیا پر دا کمپ باندې حمله وکړله، بلوڅ ځوانان یې ونیول، نو د هغو مقدمې هم هدي او ایمان مزاری په عدالتونو کې پر مخ باندې وړل. دا هم یو جرم دی د ریاست په نظرو کې. همدا ځکه نن ایمان مزاری
او هادي چټه په 12 کاله بند او 3.5 کروړه جرمانه محکوم شول. یعنې دا د دوی جرم ولو چې د بلوڅو نادرکو کمپ ته ورغلو، د هغو سره یې خواخوږي څرګنده کړله. د هغه په هغه د ریاست د زبرځواکانو په نظر کې یو غټ جرم ولو چې هغه یې نن په دا شکل کې چې ایمان مزاري او د هغې خاوند هادي چټه یې په 12 کاله بند باندې محکومه کړل او 3.5 کروړه روپۍ جرمانه ورباندې ولګوله. پرون د دې سزا معجبه سزا یې ورته واوروله. په دا یوه ورځ باندې اډیاله جیل ته واستول. په دا بله ورځ یې بیا سزا د 12 کالو د ورکړله. حقوق پوهان یا قانوندانان دا وایي چې دا په پاکستان کې د خپل نوعیت لومړی عدالتي پیښه ده چې موږ ولیدله. په اصل کې ایمان مزاري یوه بلوڅه وه. که چیرې دا پنجابي ولنسله وه بیا ودې ته دا سزا نه اورېدل کولای سوه، نه دا غیر انساني چلند ورسره کېدی سو چې خوله یې ور پلستر کړل، لاسونه یې ور وتړل، د فلسو او موټر ته یې څسکل. دا که پنجابي وله بیا د دې سره دا هېڅ هم نه کېدل. خو نن د یوه ټویټ په جرم کې دا سزا ورکول سوله. او که چیرې د پنجابي نسل وله لکه د ریمنډ ډیویس په شان کې مړی کړی وي، شاید هغه ورته معاف سوی وای. د ایمان مزاري مور شیرین مزاري وایي اندېښنه لرم چې دوی به مې لور په زندان کې ووژني. خو زما په اند د حق غږونه په فزیکي مرګ نه وژل کیږي. دا غږونه د وخت په تیریدو سره د یو روغ بهیر غږونه ګرځي. ایمان مزاري او هادي چټه د حق، صداقت او مزاحمت غږونه دي. دا غږونه کله هم نه مري. د ریاست لخوا پر ایمان مزاري باندې یو تور دام پورې سوی دی چې د ایمان مزاري د PTM په مظاهرو او په جلسو کې ګډون کوي او د PTM دپاره خواخوږي لري. د دې مطلب دا سلو چې PTM د زبرځواکانو او ریاستي بدماشانو پر ذهن او پر فکر باندې یو خپس کې دی ناست دی. د PTM ضد ریاست ډیر ظلمونه وکړلو، خو دا اواز خاموشه نسو. دا چغه لره او برته ورسېده او نن هم دا سنګر تود دی. نن چې د PTM مشران په زندانونو کې بندیان دي، دا زندانیان دا افتخار ګڼي. دا زندان د وطن او قام سره د وفادارۍ په جرم بندیان دي. نو ځکه دوی ته د PTM بندیانو ته د خپل جرم چې دی د قام خواخوږي، د وطن مینه، دا یو افتخار دی. دوی په افتخار سره او په ژوندمردي سره دا قید و بند تیروي. علي وزیر، حاجي عبدالصمد لالا د 2 کلونو راهیسې بندیان دي. نورالله ترین و اني پښتون نادرکه دي، تر اوسه پورې هېڅ یو عدالت یې پېښ کړي نه دي. خدای خبر چې دوی په کوم عزایت خانو کې ساتي او کوم ظلمونه ورباندې کوي. خو هغه د قام او د وطن دپاره د هر ظلم چې دی هغه په افتخار او په خندا او په ویاړ سره زغمي. زبرځواکان کولی شي چې بدنونه وتړي، اتکړۍ ور ولګوي، په ځنځیرونو کې بند کړي، خو فکر، نظریه او حوصله په قید کې ساتل دا ناممکن ده. او نه یې ریاستي تشدد او استعماري زندانونه د حق، صداقت او خپلواکۍ ګټلو د مبارزې څخه پر شا کولی شي. داسې ورځ به حتما راځي چې د رنجیت سینګ د فکر او تګلارې
پلویان به د پښتنو سره د کړو ظلمونو حساب راوړي. عدالت به د پښتنو وي. په اتکړیو کې به د رنجیت سنګ د فکر او تګلارې پلویان ولاړ وي. او په اخر کې د PTM د کور کمیټۍ غړی ملک مجید کاکړ چې د ریاستي جبر او د زندان د سخترو سره مخامخ دی. ریاست څو ورځې د مخه په یو دروغجن FIR کې هغه نیولی ولو. وروسته یې د استخباراتو لخوا ړانده پټ سوي FIR-ونه ورباندې راپورته کړو. ملک مجید کاکړ د مزاحمت د سیاست د لارې سړی دی. د دوی ټوله کورنۍ چې ده هغو د کامپرستۍ او د مزاحمت سیاست کړی دی. یعنې ملک مجید دپاره دا جیل و دا څه نه د ده حوصله ماتولی سي، نه د اراده کمزورې کولی سي. ځکه چې په ډېر کوچنیوالي چې کله ملک عبدالباقي د ملک مجید پلار د مکتب د شپو لوستونکی و، ریاست ونیوی، بندي یې کړي. په ځکه ریاست د دې یوه ماشومه داسې بیرېدی چې د ده پلار ملک عبدالعلي کاکړ د مزاحمتي سیاست په جرم باندې د استعمار په استعماري قیدخانه کې قید و. نو هغه ټیم حکومت دا بیره درلوده چې هسې نه وي ملک عبدالباقي چې هغه یو وړوکی د سکول ماشوم ولو چې جلسې او مظاهرې جوړې کړي د ملک عبدالعلي په حق کې. نو دا یو داسې مزاحمتي کورنۍ ده، یو داسې سیاسي کورنۍ ده، داسې پر قام او پر وطن مینه کورنۍ ده. د دوی دپاره د زولنې او جیلونه او قید دا خو یو څه معنا نه لري. خو د ملک مجید کاکړ نیول دا یو ناروا عمل دی. په ناروا طریقه باندې ووسلو. اول ریاست یو د هسپتال یو ډاکټر ودې ته جوړ کړي چې FIR ورباندې وکړي چې په هسپتال کې د موږ سره دا وکړو یا هغه وکړو. دغه دی. دغه وروسته استخباراتو خپل زاړه پټ ایښي FIR-ونه ورباندې راپورته کړل. په ډېره ناروا طریقه یې تر اوسه پورې په جیل کې ساتي چې سخت مزاحمت یې کوو او غندنه یې کوو. او پکار ده چې د دې دپاره پښتانه سیاستمداران، دانشمند، قلمکاران، لیکوال دا ټول په یوه خوله باندې یو غږ پورته کړي او دا ناروا سلوک د پښتنو سره په کلکه وغندي. لمن مې د ګلونو ډکه ښه وختونه ولري.